ښه لالا د دمې نه مخکې مو د غني خان په سره په نزدېکت خبرې کولې. تاسو چې کله ژوند مو سټډي کوو نو تاسو هم خان وئ د خپلې علاقې، بیا د خانانو د یو لویې کورنۍ سره تړلي وئ، پیوست وئ. ستاسو شاعرۍ ته چې کله راځو په هغې کې داسې یو طبقاتي رنګ وي، د محرومو طبقو خبره کوئ، د هغه احساس په څنګه د غریب کېدلو؟ لکه ستاسو یو نظم اورو بیا هم درنه زما به دا خواهش وي چې دا وامرو ته او زه یو نظم و ډېره موده مخکې د نن نه 20 کاله خواوشا مخکې ما په اخبار کې چاپ کړی و، زه ایډیټر وم. دغه شاعرۍ ته چې راغلی نو دا سوچ آیا د سیاست تر کړی که د غني خان غوندې شاعرانو سره هغه صحبت تر کړی چې د غریب او غربا خبره وکړي، د لاندې طبقو خبره وکړي؟ فراق صاحب یو خو پښتون چې دی هغه که خان وي او که غریب وي، خو په هغه کې خدای پاک د طبقاتي شعور اچولی دی. سره د دې چې زما رشته یا زما ټبر چې و هغه د خانانو سره تعلق ساته، خو یو خو مونږ دونه خانانو نه، عام زمیندار خلک وو، خانانو سره م رشتې وې. او دویم خبره دا وه چې چونکې زمونږ دا دور داسې و چې ما تاته ووایي چې دا د انقلاب دور و، او په دغه وخت کې کاکا حاجي صنوبر حسین، قلندر مومن، اجمل خټک چې د هغوی سره هم د بنده ناسته وي، نو ضروري خبره ده چې د هغوی هغه اثر هم کېږي. دویم په دغه وختو کې که تاسو وګورئ نو په اشنغر کې د مزدور کسان تحریک هم ډېر په غورځنګ و او د هغې هم څه اثرات و، او اسم پخپلم شعوري طور دا شاعري چې دا خو د شعور او د لاشعور د تړون خبرې. نو زما پخپله د شعوري طور هم زه د دغې فکر بیخي د دغې فکر قایل یم. باچا خان رحمت الله علیه به یوه خبره کوله، هغه به وی چې په د عمر فاروق رضی الله عنه نه زیات اشتراکي به څوک و، هغه چې کوم فکر ورکړی دی، هغه چې کوم انصاف ورکړی دی، او هغه چې په طبقاتي نظام کې کوم مساوات روستی دي، دا خو بل هېڅوک نشي راوستی. نو دغه یو دغه نو دغه نظم زما بیخي هم په دغه حواله باندې. او که دغه نظم مونږ د خپلو مینوالو ته ورو څنګه به یادېږي به؟ یاد به وي انشاءالله. ای د نیازبینو د چم خانه ته یې څه پروا کړئ، ته څه خبر یې لوږه څه وي تنده څه ته وایي، او ته چې پیدا شوې په کوکۍ کې درته شا څڅېدل، زه چې پیدا شوم ما د مور اوښکو ته خوله وادل، او تا چې پل واخیسته دیګونه ولسونو خوړل، تا چې پل واخیسته دا ماشومان چې تا چې پل واخیسته دیګونه ولسونو خوړل، ما به په خوب کې په سوکړک پسې سلګۍ وهلې، او ستا به د جمې وه توده د اوړي یخه کوټه، او د جمې یخې سلې زه د مور ریښې څادر و، د مګر میاشت چې به لښتي د کنګلونو ډک و، په یو کمیس کې به د مور سره پټي ته لاړم، او چې به مې خپې یخې شوې ما به ترې لمن لاندې کړم، مور به پاندونه کول، زه به د یخنۍ ړچېدم، او د اوړي ستړو شپو کې ماشو په ما لوبې وکړې، اول وړه بیا په اوږده تبګی چې زه پرېوتم، د سپېلنو تراخه لوګي د سپېرکو زهر اوبه، نه مې له حلقه تېرېدل نه مې له ویرې توکل، اوس له ما هېر دي چې په څه د مرګه ژوند ته راغلم، هغې ژوندون ته چې یې زه په اوږو بار ګڼمه، او چې رازلمې شوم ستا سپرلو له مې ګلونه کرل، ما یې چې تا ته یې په غاړه کړم چې ښکلې ښکارې، وی د نیازبینو خدای زه همت د کمې روړم چې برکت ورکې په فضل د قدرت واچوي، او ږیره به پرېږدم د جومات ګوټ کې به پټ کېنم، خو په والله که مې بخښنه شته بانه به ګوري، دوزخ ته تا نه لیږي ما به لیږي غم مه کوه، دلته مې ته سوځه والته مې قدرت ته سپاره. ما خو چې اوس هم دا نظم واورېده نو غونې را باندې لاله داسې زیګ زیګ شه. دغه شاعرانه تربیت مو د چا په غېږه کې شوی و؟
داسې وه چې ما خو تا ته ووایي چې یو خو د ساقي صاحب سره ناسته او د هغوی تربیت و په کور کې شاعري وه بل تره مې جانزیب نیاز و هغه هم شاعر و نو زمونږ په دې خټه کې غني بابا به کله کله ما ته وایي چې ما ته د پلار د اړخه سیاست راغلی د مور د اړخه ادب راغلی دی نو زمونږ په خاندان کې په دې وینه کې دا شاعري چې وه داخلي شوې وه لکه ډاکټر اعظم شو جانزیب نیاز کاکا شو میږی شاد محمد شو فضل رحیم ساقي شو مرزا زخمی جګر شو نو د دې ټولو خلکو هغه سره ناسته او د هغوی سره هغه تړون او د وینې هغه شراکت او ضروري خبره ده چې هغه اثر خو به راته د لیکوالۍ په فن کې مو یوازې شاعرۍ ته توجه وه که ورسره مو نثر تنقید تحقیق ته هم ما چې په نثر کې لومبې کوم کتاب راغلی نو په احمدشاه بابا و چې په هغې ما څېړنه کړې وه د احمدشاه بابا په ژوند د هغه په ټولو مبارزو د دې کتاب نوم څه دی او کوم سر د هغې کتاب نوم دی د جنگ سالاران جنگي سالاران بیا وروستو په انګریزۍ کې د هغې معراج همایون ترجمه وکړه او د هغې نوم د وار لاډز او ډېر زیات خلکو خوښ کړی مو بل مې د نثر کتابو د رور جرګه که د زور جرګه دا د افغانستان په دې حالاتو ما لیکلی و چې په هغې کې کمې بیا د جرګې هغه شکلونه مې مخې ته راوړو چې جرګه څو قسمه د رورولۍ جرګه د فتنې جرګه او د خپلوۍ جرګه او د هغې هغه مختلف قسمونه چې هغه په کومو حالاتو کې او دا موږ د کومو حالاتو سره مخ یو بیا څومره جرګې شوي دي لویه جرګه کله شوې او د احمدشاه بابا جرګه دا ټول په دغې باندې و بیا یو رساله ستاسو به هم چېرته د نظر لاندې شوي ویاړ هغه ما چېرته دې نه شروع کړه د دې نه وړاندې عبید جان رضاوال سره موږ په شریکه یو رساله وکړه د هغې نوم و جیندې د هغې نه پس بیا ما او حیات روغاني ویاړ شروع کړه او هغه اوسه پورې لا چلیږي په نظم کې مې یو د سپرلیویر باندې خزان مسکې دی او یو ماښام او اوس بل کتاب ډېر زر انشاءالله را روان دی دا په څه باندې دی دا نظم دی لالا کله چې مونږ خپل تیر تاریخ ته ګورو نو مونږ وینو چې که دغه قومي تحریکونه به راپورته کېدل یا یوه مبارزې دپاره به پلیټفارم ورکړی کېده نو سیاسي مشرانو به کوشش کولو چې ده سره په اول صف کې د ده د ژبې لیکوال وي شاعر وي دانشور وي اوس دغه رجحان د منځه لاړو په سیاسي پارټو کې یا تحریکونو کې لیکوال ته اهمیت نه ورکړی کېږي د هغې ګټې څونه وي او نقصانات یې اوس څه دي چې نشته ورسره داسې ده د هغې ګټې خو ګوره فراق صاحب ته که موږ په سیاسي حواله باندې ګورو نو دا په دې پښتونخوا کې چې دا څومره ګوندونه دي نو هر یو ګوند چې کوم قومي سیاست کوي که هغه عوامي نیشنل پارټي ده او که آفتاب خان شیرپو دی او که بل څوک دي خو چې د پښتون په حواله باندې د قومي سیاست په حواله باندې خبره کوي نو د هغوی سمبول به باچا خاني او خدای خدمتګار تحریک به هغوی یادوي د خدای خدمتګار تحریک جوړ کړی چې مخفي صاحب و الله دې وبخي او هغه سره عادل اکبر خان اکبر خادم محمد اکبر تاسو وګورئ شاد محمد میږي فضل رحیم رساقي فدا عبدالمالک داسې په څوونو باندې ستی جان بابا دا یو ډېره لویه کړۍ ده او باچا خان وی چې تحریک بغیر د شاعر نه بغیر د لیکوال نه ځکه چې ده سره ژبه خوږه ده دا تحریک نیمګړی دی ځکه چې یو شاعر د ژوند ټوله فلسفه په یو شعر کې وایي زه چې کوم تقریر هغه به دا خبره کولی چې زه کوم تقریر په 2 غنټې کې کوم هغه شاعر په یو مصره کې کوي نو هغه سره به شاعرانو
او د هغه د صف اول قیادت چې و دا د شاعرانو. لکه په د صدریاب کې چې کله مرکز جوړ شو، محمد اسرار خان په دې ځای کې د صدریاب کې چې مرکز جوړ شو، خبرې په هغه مرکز کې به د شاعران چې څومره وو، که میږي شاد محمد وو، که فضل رحیم ساقي وو، که فدا عبدالمالک وو، که دا خلک به مستقل هلته دیره وو، دوی به ناست وو. که د نورو خلکو به چوټي کېده، د هغوی به چوټي وخوړل، دوی به چوټي نه وه. دوی به مستقل ناست وو او باچا خان به اورېدل چې کوم نظمونه په هغه وخت کې لیکلي شوي. تاسو یقین وکړئ د میږي شاد محمد یو نظم دی چې هغه لیکلی دی په سن 35-36 کې لیکلی دی، او نن چې موږ هغې ته ګورو هغه وایي چې یو وخت به داسې راشي چې په افغانستان باندې به د امریکې او د روس جنګ شروع شي او په هغې کې به لکونو افغانان او پښتانه شي، دا د اجل د کومې خوند شي. اوس نن چې موږ ګورو عبدالمالک فدا صاحب موږ نه هیر شولو د هغه عبدالمالک فدا وګورئ تاسو. ښه دا دې خلکو چې کوم لیک په هغه وخت کې کړی دی، نن چې موږ هغې ته ګورو دا کوم ویژن و، دا کوم نظر و، دا کوم فکر و، او دا فکر د لاشعور نه شعور ته راغلی و خلکو ته مخکې دا چې وایي چې شاعران د قام سترګي. اوس شاعر ادیب اوم فراق صاحب د مصر بازار د هر څه پکې خرڅېږي، بخښنه غواړم، خو موږ هم د ځان نه میراثیان جوړ کړي دي شاعرانو. کله کله زه د خپلو کشرانو ته وایم چې بیخي سیاست کوئ، نظریاتي سیاست کوئ او یوې پارټۍ سره به خامخا یې، ځکه چې دا خو غوړمالی نه به ځان ساتو، خو کم از کم دا چې کوم موږ شخصیت پرستي شروع کړه چې دې نه لږ په شا شو او نظریات دا همدا بحث په مخکې باندې وړو لالا خو اخلي او غوړه غوندې ده.